حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلى البردين دخل الجنه. چا چې دوه یخ منځونه وکړه رب العالمین دا جنت ته نوای. سمانه یعنی دا دوه منځونه چې دا سړی کوي نو دا په دې پنځو منځونو باندې خامخا اهتمام کوي. د سینه چې دا دوه وکړه باقی دي نه کوي. زمون مسلمانانو کې ځینې خلک د سین دي چې کله څوک پر اپیښ شو او مانځه ته ورته یې مانځه ورته نو دا هغه وخت کې مونږ ته متوجه شي مونږ وکي به کده مانځه وخت راغی نو هغه ته به پام نه کوي. دا زما عزتمندو ډېر ناروا عمل له ډېر لوی ګناه ده او حتی روایت کې ته کفر ویل شوی دی چې مسلمان دی او قصدن دی مونږ پرې دي. ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. جهنم ته ولې راغلی وای مونږ نه کوو. جهنمین وای مونږ نه کوو. چې مونږ نه کوي ځای جهنم دی. رب العالمین دې زموږ او تاسو ځوانان او درقه مشران او کشران او زنانه دا د الله کوي نو من صلى البردين دخل الجنه. چا چې دوه یخ منځونه وکړه د سار منځ وکړه او د مازیګر منځ وکړه نو دا سړی رب العالمین جنت ته نباسي. یعنی دا سړی پابند دی دا سار او مازیګر پیژني او دا دوه وختونه دي چې رب العالمین قران کریم کې په دې باندې امر کوي چې دی وخت زما تسبیحات وایو وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. الله خپل نبی ته وایي ته زما تسبیحات وایو کنه معنا دا ستاسو امت دې وایي قبل طلوع الشمس مخکې د نور در خاتلونه وقبل غروبها او مخکې د نور د پرې وتلونه. په دې اوقاتو کې څه کوه دې کې زما عبادت کوه ما یادوه. د سار وخت ډېر مهم دی زمونږ او ستاسو نه ضایع کېږي او د مازدیګر وخت دا ډېر مهم دی. نو په دې کې زمونږ او ستاسو زیان او تاوان معلوم دی چې څومره دې وخت ته موږ او تاسو بې پامه سو بې فکره سو بې توجهي زمونږ او ستاسو نه کېږي نو دا هغه وختونه چې په دې کې جنت حاصلېږي. دې کې څه کېږي جنت حاصل